په خوب کې څه کېږي؟ دا کېدای سي د ډېرو هغو دوستانو او عزیزانو لپاره چې د خوب مورد او مسله ورته مهمه ده ورته مطرح سي. دا خوب کې څه کېږي؟ په خوب کې څه دا خوب اصلا څه ده؟ موږ ولې خوب وینو؟ موږ ولې ویده کېږو؟ موږ څه ته ویده کېږو؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې وخت نا وخت له خلکو سره پیدا کېږي او ستونزو سره یې مخ کړي. لومړی مورد اجازه راکړئ چې ووایم چې موږ په خوب کې له هر بل هغه مورد نه چې موږ یې محدودولو یا په موږ اغیز کوله یا په موږ تاثیر کاوه موږ ترې نور نه یو متاثر. یعنی موږ په خوب کې نه پوهیږو چې رڼا ده که تیاره. موږ په خوب کې نه پوهیږو چې څاروی ده که انسان. موږ په خوب کې نه پوهیږو چې څوک په موږ قضاوت کوي که نه کوي. موږ په خوب کې به دې نه پوهیږو چې زموږ په اطراف کې زموږ په شاوخوا کې څه روان دي. یعنی خوب زموږ ذهن او زموږ ذهني چارې محدودوي. یعنی موږ محدودیږو له هر ډول هر څه نه محدودیږو، ډېر زیات محدودیږو، یعنی راټولیږو. موږ په خوب کې ټول هغه څه چې له موږ تیت وه هغه په خوب کې بیرته راټولیږي او محدودیږي، یعنی خنډ ورته پیدا کېږي. یو مورد. دویم، موږ په خوب کې کله چې خوب وینو یا له خوب راویښېږو له ګڼو سوالو او مشکلاتو سره به مخامخ یو. ډېر ځله داسې پېښېږي چې زموږ ګڼې خویندې ورونه له ما دا پوښتنه کوي چې ما بېګا داسې یو خوب ولیده استاد، یا داسې یو خوب سره مخامخ سو، یا مثلا یا کله چې له خوبه راویښېږي یو ډول یو ابهام ورته پیدا کېږي، پوښتنه ورته پیدا کېږي دا څه وه. اروپایان په دې باور دي چې خوب او رویا، یعنی خوب او هغه د خوب په بیدارۍ کې په هوښیارۍ کې د خوب په څېر یو څه لیدل یا تصور کول یا ډریم یا رویا د انساني ژوند د تجربیاتو او ټولو هغو حوادثو او پیښو چې د انسان په ژوند کې تیریږي حاصل ده. یعنی ته د ورځې د اونۍ په لړ کې د یوې میاشتې په لړ کې د یوه کال په لړ کې د عمر په لړ کې له کومو حوادثو، له کومو اتفاقاتو، له کومو تجربیاتو، له کومو مواردو سره او مسایلو سره مخ سوی هغه اوس په خوب کې تا ته درځي. دغه تجارب، دغه پیښې او دغه حوادث دا ټول راځي او د تا خوب ترې جوړیږي، د تا ډریم یا رویا ترې جوړیږي او مخ ته ځي. یعنی هغه څه چې په خوب کې ترسره کېږي، هغه څه چې په خوب کې سته زموږ د بیدارۍ اغېز ده، زموږ د ورځني ژوند حاصل ده. څه چې موږ په ورځ کې اخلو هغه په خوب کې په اصطلاح په هغه شخوند وو. فروید په دې باور و چې خوب لاشعور ته یوه شاهراه ده، یعنی یوه اوږده لاره ده، یوه عمومي لاره ده، یوه اصلي لاره ده. یعنی انسانان معمولا د په خوب کې ډېر لاشعور سره په اړیکه کې کېږي. یعنی داسې هم کولی سو ووایو چې خپله دغه خوب لاشعور مدیریت کوي. یعنی موږ چې کله په خوب کې چیرته ځو، کومه پرېکړه کوو، کوم باغ کې ګرځو، چا سره جنګ کوو، چیرته بند پاتې کېږو، بندي کېږو، چا سره جګړه کوو، چا سره چیرته درس وایو، چا سره ښه چاره ترسره کوو، چا سره بده چاره ترسره کوو. د دې ټولو معنا دا ده چې زموږ لاشعور فعال ده په خوب کې. زموږ شعور چې کله موږ ویښ یو فعالي او زموږ لاشعور چې موږ کله ویده کېږو فعاله کېږي. او فروید په دې باور و چې دا د لاشعور ته خوب لاشعور ته یوه لاره ده، یوه اوږده لاره یا شاهراه ده. او دا چې ولې ځینې خلک له خوبه وروسته یا مثلا کله چې ویښېږي نارامه وي یا مثلا ناوړه خوبونه ویني یا بد خوبونه ویني، وحشتناکه خوبونه ویني یا کابوس ویني،
کابوس دا مانات یعنی یو چیرته یا څه ځغلي یا لو ډیر وګدا څاکل ویږي یا مثلا لبامر لویږي بیا ډاډیږي بیا کله کله شونډې پړسیږي په اصطلاح دانګکۍ پیدا کوي یا نور کله داسې ډاریږي چې د ورځې لخوا ما تاسو نشئ کولی حتی تداوی درملنې ته ضرورت پیدا کوي د دې ټولو علت دا ده چې ټول هغه څه چې مغز د ورځې په لړ کې اخیستي هغه صحیح نه دي تحلیل کړي په هغو موادو صحیح نتیجې ته نه ده رسېدلی پایله یې نه ده ترلاسه کړې نتیجه یې نه ده اخیستې او اوس په خوب کې تا ډارېږي یعنی هر هغه څه چې په بیدارۍ کې حل نسی په بیدارۍ کې تصفیه نسی په بیدارۍ کې یې زیاتوالی او کموالی معلوم نسی حل نسی پاک نسی سپین نسی ونه شاربل سی نتیجې ته سره ونه رسیږو په هغه مورد کې نو بیا خوب ته راځي او په خوب کې موږ ډارېږي په خوب کې کابوس وینو په خوب کې ورته نورې مسلې موږ ته پیدا کوي خوب او رویا مستقیم زموږ په افکارو او احساساتو اغیز کوي یعنی هر هغه انسان چې هر ډول احساس او هر ډول فکر کوي یو لویه برخه یو لوی اغیز د خوب ده یعنی زموږ خوبونه زموږ ویره زموږ خوبونه زموږ جرأت زموږ خوبونه زموږ اقدام زموږ خوبونه زموږ شاته تګ زموږ خوبونه زموږ په سر ټمبګۍ زموږ خوبونه زموږ په راحتۍ کې خورا ډیره ونډه او نقش لري اوس که دا پوښتنه بیا مطرح کړم د سر پوښتنه چې په خوب کې څه کیږي نو کولی شم ووایم چې په خوب کې دغه موارد چې اوس ما تاسو دوستانو سره شریک کړل ټول دغه موارد کې ترسره کیږي